سلامونه او نیکې هیلې. د سټارټر لومړنی درس. د نننه درس موږ به د حروفو یا تورې په باره کې به خبرې وکړو چې انګلیسي کې ورته الفابet وایي. الفابet تورې یا حروف. په الفابet کې انګلیسي دوه قسمه لري. یو یې ورته وایي کیپیټل او دویم چې ده سمال. کیپیټل یعنی غټ او سمال یعنی کوچنی یا وړوکی. انګلیسي حروفونه چې دي په دوه قسمه لیکل کیږي. یو په کیپیټل لیکل کیږي یعنی په غټ، او یو چې ده په سمال لیکل کیږي. نو انګلیسي چې دی دوه قسمه الفابet لري چې هغه په لیکلو کې. نو اوس به زه تاسو ته د انګلیسي حروفونه الفابet غټ او واړه دواړه یو ځای ولیکم چې تر څو تاسو کولی شئ چې پوه شئ او زده یې کړئ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y او Z. نو دا د انګلیسي الفابet دی چې غټ او واړه یعنی کیپیټل او سمال دواړه مې ورسره لیکلي چې تاسو په اسانۍ سره زده کولی شئ. نننی درس پای ته ورسېده. انشاءالله بل ویډیو کې به ستاسو را روان درس موږ به درته وښایو.